drink drink معنی ده څښل. rest rest معنی ده دمه کول. feel feel معنی ده احساسول. په جملو کې داسې استعمالو I am drinking water now. I am drinking water now معنی ده زه اوس اوبه څښم یا زه اوس اوبه څښم. I am resting after work. I am resting after work معنی ده زه له کار وروسته دمه کوم. I am feeling well today. I am feeling well today معنی ده زه نن ښه احساس کوم. buy buy معنی ده اخیستل. pay pay معنی ده پیسې ورکول یا ادا کول. dry dry معنی ده وچول. په جملو کې داسې استعمالو I am not buying anything. I am not buying anything معنی ده زه هیڅ شی نه اخلم زه هیڅ هم نه اخلم. I am paying the bill. I am paying the bill معنی ده زه د بیل پیسې ورکوم یا زه د بیل روپۍ ورکوم یا ادا کوم. I am drying my clothes. I am drying my clothes معنی ده زه خپلې جامې وچوم. talk talk معنی ده خبرې کول. hear hear معنی ده اوریدل. listen listen معنی ده غوږ نیول. په جملو کې داسې استعمالو I am talking to him. I am talking to him معنی ده زه هغه ته خبرې کوم. I cannot hear anything. I cannot hear anything معنی ده زه هیڅ شی نه اورم زه هیڅ هم نه اورم. I am listening to you. I am listening to you معنی ده زه تا ته غوږ یم یا زه تا ته غوږ نیسم. give give معنی ده ورکول. sell sell معنی ده خرڅول. find find معنی ده پیدا کول. په جملو کې داسې استعمالو I am giving it back. I am giving it back معنی ده زه هغه بیرته ورکوم. I am selling vegetables. I am selling vegetables معنی ده زه سبزیجات خرڅوم یعنی زه سبزی خرڅوم. I am finding my keys. I am finding my keys معنی ده زه مې کلیګانې پیدا کوم یا زه خپلې کلیګانې پیدا کوم. think think معنی ده فکر کول سوچ کول. forget forget معنی ده هیرول له یاده ویستل. watch watch معنی ده کتل. په جمله کې داسې استعمالو I am thinking about you. I am thinking about you معنی ده زه ستا باره کې فکر کوم. don't forget my words. don't forget my words معنی ده زما خبرې مه هیروه زما ویناوې مه هیروه. I am watching TV. I am watching TV معنی ده زه تلویزیون ګورم. او که غواړئ چې ووایئ چې زه ډرامه ګورم نو بیا به وایئ I am watching drama. زه ډرامه ګورم. او که غواړئ چې ووایئ چې زه یو فلم ګورم نو بیا به په انګلیش کې وایئ I am watching a movie. زه یو فلم ګورم. ملګرو د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل انګلیش ریډر سبسکرایب کړئ او ویډیوګانو باندې لایک او کمنټ ضرور وکړئ. ډیره مننه.